قدرمنو حاضرینو زمونږ دا برخه ورو ورو پای ته رسیږي د ویناو برخه پای ته ورسېده. اوس راځو دلته د خاطرو یوه لنډه برخه ده. په دغه برخه کې اوس د قومي مشر محترم حاجي سیف الرحمن نه هیله کېږي چې دلته راشي او خپله کبه خاطره او هغه د ژوند ګډې شېبې چې د ارواښاد کبیر ستوري سره لرلې موږ او تاسو ته وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او قدرمنو ورونو او ورونو مهاجرو افغانانو، نن چې موږ او تاسې دلته د ارواښاد کبیر ستوري په غونډه باندې راټول شوي یاستو، یعنې زما دپاره خو دا دوه اړخه لري. یو ډېر زیات داسې خفګان او دغه راته پیدا شي چې مخامخ د کبیر ستوري عکس ته ګورم او را په یادېږي او زموږ ستاسو په منځ کې نشته دی دا شخص، نو ډېر زیات مې ځوروي. او دویم په دې بېرته خوشحالېږم چې په ځوانانو کې دا حس پیدا شي چې د داسې ورور هر یو ورور چې دا مرګ مونږ او تاسو پسې دی، د دې نه هېڅ خلاصون نشته دی. هر انسان هر مسلمان دا یو څوکونکی د مرګ دی او مونږ او تاسو د دې دنیا نه ځو. خو د هغې د یادونې په هکله مونږ یې باید داسې هېر نه کړو. دغه د هر ورور په یادونه کې که مونږ او تاسې همیشه داسې یادونې وکړو دا ډېره یو ګټه ولري او مونږ یې باید د یاد نه ونه باسو او د داسې اشخاصو په هکله باید سړی غونډې وکړي. خو د دې ټولو نه مخکې زه د دغه ځوانانو ټولنې نه مننه کوم چې په ډېر مشکلاتو باندې او په ډېر څه باندې بیا هم دا تکلیف ایستلی دی او موږ او تاسو راټول کړي او دا پروګرام یې جوړ کړی، د دې نه هم خپله زیاته مننه کوم. او نور به زه د هغه خاطرې درته ووایم، خو دغه درې ټکي مخکې د مخکې د نیمګړتیا هم ورته وایم چې په دې وړانداورونه عام مشران دې خفه نه شي، خو سړی باید دا نیمګړتیا باندې فکر وي. د داسې یادونو او په داسې خلکو په راغونډه کې باید موږ یو څه واړه هم راوستي وي او که زنانه هم وي او دا ځای هم په ډېر پراخه پیمانه وي او ډېر په درنښت د دې نه شوي. موږ او تاسو دلته هر څه امکانات لرو، داسې نه یو چې دا ټول امکانات ونه لري. دې دپاره باید موږ اقتصادي کومک هم کړی وي، د هر څه هم کړی وي او په ډېر درنښت هم کړی وي او په ډېره ښه ځایونو کې دا به ډېره ګټوره وي. او په دې کې دا واړه ځوانان ناست وي هم زموږ استاد بیدار دي دا زموږ مشران خو د داسې مشرانو یو قدر کوي او په دې کې خویندې مې هم ګټه یې لرله. نو که په آینده کې دې ته توجه وکړئ نو دا به بده نه وي. زما یو نظر دی داسې. ګرانو وروڼو، تاسو د کبیر ستوري په هکله وکړې یو ډېرې خبرې مو کړې، ما ټول کونړیانو ورته زیات معلومات دی، خو زما سره دا د ډېر وخت نه چې ما دا پېژانده او سره موږ شو. په اصل کې زما د ده مشر ورور ملنګ جان دی او انور د خدای بخښي موږ درې واړه ډېر سخت ملګري وو او دا د هغه ملنګ جان په واسطه زیاته برخه هم دا وه چې دا زما خورزه د خان صاحب محمد خان لور چې دی لکوله زیاته د دې کبیر د ملنګ جان د ارزو وه چې زه درته خپلولي وکړم او دا د انور جان او د منځ کې دا راز و زه ته خبر کړم او دا خپلولي سره وکړم. خو کله چې دی اوله ورځ زه خواړه او شیرینخوري ورته او دا راغی کونړ ته، په هغه وخت کې هم د سره دا احساس د پښتنوالو د خړ خامتا کالي او دا شیان یې په غاړو او عینکې په سترګو وې. نو پیروال خان الله ورته وویله چې هلکه دا دونه نیکه تا خړه خامتا کړې ده، وایي دا خو د پښتنو جامه ده. داسې د هغه وخت نه د سره دا احساس و او دا زړه ورته یې ورسوه او هماغه د دې احساس و چې قصې ډېرې اوږدې دي، خو چې دی اروپا ته هم راغی هماغه مینه ورسره وه. زه یو وخت سیاحت رالم، تاسې فکر وکړئ چې 10 یا 12 کسه دا پښتانه او اولنی درته هغه وخت د دې خوانیانو د لاسه نوم د خلقي چا نشي اخیستی. اول ریکارډ چې په فرانکفورت کې د قار جګ او یو هلک ځینې قار جنګ وایي ته نور دا خلقي نشي، هغه غلام پاچا و چې به یو بدماش شان یو سړی و، هغه به بچیان سړی ولید خو دا پښتون به ولید بس دا خلقي دی او بس بیا باندې د چا رنګ زیړېده داسې وایي. نو د دې ریکارډ یو څو کوم سوکاهي والی غلام رسول الله ماتې کړه،
بیا هغه وخت نه قدوس تندر شو، د غلام پاچا شو، کبیر د خدای بخښدار شو، د اشرف آقا او شیر علي خان ایوب جان او زرګر دیوال دا څو کسان راټول شول به دیو دا بیرغ جګ نو د دې قصې دی به خپل وګړي وړي غټه خو زه د درې څلور لن ادبونه ماته د ډېر ارزښت لري چې یو خانه د دونه با احساس او چې وخت د خوږ ماما هاشم زماني شعر لیکلی په فارسي باندې او د سره مېرمه مجرد وځي مو ته اعتراض د سیاحت راغله مو ډوړې مینه دي دا نو دا شاټینګ دی په نو جوړلو د ویل چې ماما شعر لیکلی خدای دې مریضو وای ماما خو خپل پښتون خو ته چې دا نه جوړه نو په ځل باندې تاج کې په ځل دې بل څه دې په خپل پښتون نو د خپل ماما د ټینګ سماوت چې مېرمه دې مشر دې خیر دې نو نه خدا په خپل پښتون وای په قلم څه لیکلی شعر دې لیکلی سر دې احساس کو او یو ورځ د روحي صاحب یو دغه په یاد باندې غونډه او سالګرې په منشنګل آباد کې د ټولو ورونو په یاد دي هلته جمدر صاحب خپل انانسري کوله نو د نورو خلکو په خاطر یو ځل بیا فارسي ته نوبت ورکوو یو ځل بیا پښتو ته ورکوو نو دا ډېر تنګ شما دی ورځی چې زه دې غونډه کې نه کښېنم سلیمان الله کوم راس درې په درې میز کې ناست مال ولې زه کښېنه ولې ویل دا ترورځی لګیا دی بیخي تلې پسې راغستی ده ویل یو ځل دا لوټه هلته اچوي یو ځل لوټه دلته اچوي داسې ځای کې د غونډو کې زه نه کښېنم هم ټینګ نه شو کښېنې نو زه خو کړې دا غونډه خلاصه شوه دواړه جمدر صاحب ته ویله چې نور به داسې تول نه کړې نو د ده که ورورو که دوستو که اشناو ده سره یوه پښتو لګی نه وه پښتو ملګری نه و ده ورته نه خپل ویله او نه ورته د دوست ویله او نه ورته د ملګری ویله او چې فقط پښتو مې ورته وویله دی ورته زړه خلاص ما ورته ویل کله کله فکر کوه ته څه فکر دا پنجابی دی ورځی پښتو دی ته ټیکي زړه دې پښتون دی نه دی ورځه سبا به شي چې دونه ټیکي ویل یو دا چې دا کله چې مریض شو ډېر تاریخ او ډېر یادښتونه ما شته ځکه چې زه به سیاحت راغلم در څلور راغلم دا به راسه شپه ورځ تر فرانکفورته ګرځېدل اندرجان به راسره خو ما ورته وویل چې راځه اوس مریض یي او زه در سره ځم یا به سره ښه ملګری یم حج ته دې بیا هم د حج وکړه او سګرټ دې پرېښود ما به ته د سګرټو دغه کول زما کار کې نه لره اوس ما سګرټ دې پرېښود دا یو حج راسه وکړه وایي درسره کوم نو یو چې به دې چې کله د مریض وي او د ډاکټر اجازه نه ورکړې چې ته به نه ګرځې او که ګرځې نو ډریوري به د بل څوک کوي یا به دې سره ځي یا بل دی به مې چې کله د هلکان د کور نه وو ټوله ورځ پیره نه شو کولی دی به ځان د موټر کې کېناستم او بس بیا داسې وځم بازار ته اوس راځم په دې چل به مې د کور نه راووتله اسان به راته زما کوم بیا به ورسره تلو دا د برول کې باغ ډېر خپل دیب ته به لاړو دا خبرې دا سیاست او دا بادشان دا به ویل ما ویل په دې اخره کې شپه ورځ بیا طاقت نه کې ما دونه مینه مه کوه څه خبرې ته که داسې ملي دا نورې ستا ډېرې مینې او دا شیان به ما ته بیا داسې یادګار دي چې زما ژوند به سره داسې خراب وي هغه هېڅ طاقت مې نه کوي تاسې په خدای امر کېږي په دې اخرو شپو کې چې دی په د شپې په حق رسېدل نور ستاسو وخت نه نیسم چې 9 بجې وي د شپې او ته تلیفون وکړو وایي زه درځم خو ته دې کور کې دې خورسې ته ویې وایي دې وایي چې دې ناوخته دی دې بدسملي مه واسه ما ورته ویل چې تر اوسه شیر علي خان دی دا راغلی دی ملا ډوډۍ نه خوړې راشه زه به هغې ته ویم راځه ته هم خو دی په زور هغې ته ویل چې بس دی دې راځي د دې طاقت نه کېد راغی چې راغی زما په خیال چې فریدالله خورید هم ناست و او ډاکټر تاج محمد او نظر محمد هم ناست و او دی کېناسته د دې تر 12 بجو